رښتینی معارف غواړو د حق لارې رهبر. الله اکبر الله اکبر. ګلونه ماشومان یو د هېواد د لارو بر. الله اکبر الله اکبر. رښتینی معارف غواړو د حق لارې رهبر. الله اکبر الله اکبر. دا که جهازونه جوړ دي که موټرونه جوړ دي که کارخانې جوړې دي که فابریکې جوړې دي دا ټول د فزیک د علم برکت دی. موږ له ډېرو مشکلات سره مخ یو. باید موږ ته سرپناه جوړه شي. زموږ درې نشته، زموږ چوکۍ نشته، زموږ تختې نشته. In the name of Allah, who is the most kind, gracious, benevolent, and most merciful and kind, who was one, who is one, and who will be one. د چین د سیمې مجموع ذکور او ناس 4,000 تنه زده کوونکي دي چې هغې نه د جملې نه 1,200 تنه وناس او باقي ذکور. موږ ډېر فشار په شاګردانو باندې راوړو چې کتابونه واخلئ خو یې نشي اخیستلی. السلام علیکم. د ننګرهار ملي راډیو ټلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا د یو ځل بیا مو د پوهنې رڼا په خپرونه کې زه حضرت عمر همت ملتیا کوم. یوې لرې پرتې ولسوالۍ سپین غر ته راغلي یو. د دغې ولسوالۍ د پوهنې په بهیر باره کې به تاسو سره خبرې کوو. همدارنګه به څومره ننګونې دغې ولسوالۍ کې موجودې دي د پوهنې دپاره، همدارنګه دلته د مکاتبو دپاره د خلکو سره او د زده کوونکو سره پرې خبرې کوو. همدارنګه دغې ولسوالۍ کې موږ یوې لیسې ته راغلي یو چې د اچین عالي لیسې په نامه یادیږي. دلته به په مختلفو برخو کې له تاسو سره معلومات شریکوو. دا چې دغه لیسه څومره ځپل شوې ده په مخکینیو وختونو کې او همدارنګه اوس ورته څومره ننګونې موجودې دي، دغه ټول معلومات له تاسو قدرمنو سره شریکوو په دې هیله چې دغه خپرونه تر وروستیو شیبو له موږ سره ووینئ او واورئ. د ذهن سپینې پاڼې مو په دین کړئ را روښانه، له شمې د قرآنه له شمې د قرآنه. بنیاد چې سم جوړ شوي به تل ماڼۍ ودانه، له هر څه په امانه له هر څه په امانه. فکرونه مو ودان کړئ په خپل دین او خپل کلچر. الله اکبر الله اکبر. بیا هم ښه راغلاست درته وایو درنو لیدونکو. د پوهنې رڼا خپرونه ده لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه د اچین عالي لیسې ته راغلي یو چې دغه لیسه د سپین غر په ولسوالۍ کې واقع ده. که څه هم د دغې لیسې نوم اچین ایښودل شوی خو دغه ساحه او دغه لیسه د سپین غر ولسوالۍ مربوط راځي. نو دلته د پوهنې په بهیر باندې د زده کوونکو سره خبرې کوو دا چې څومره کار شوی دغې لیسې ته، د زده کړې بهیر څنګه دی، دلته زده کوونکي په کوم حالاتو کې دلته درسونه وایي، استادان شته نشته، دا هغه ستونزې دي چې دلته به نن پرې بحث کوو. د 12مې با ټولګي ته راغلی یم. د 12مې با له ټولګي څخه پیل کوو چې دلته په دغه صنف کې زده کوونکي څنګه درس وایي. استاد مصروف هم دی، موږ به پرې ورشو چې دلته زده کوونکي په کوم مضمون باندې په کوم درس باندې بوخت دي. نو راځئ له موږ سره اوسئ. جمع الفا ضرب ال ضرب اشتراکي. بیا هم ښه راغلاست درته وایو درنو لیدونکو. استاد په درس باندې مصروفه دی نو له دوی سره یو څو خبرې کوو. له موږ سره اوسئ او د دغې پوښتنو ځوابونه تاسو خپله واورئ. استاد ته ښه یې؟ ستړی مه شئ، طبیعت دې ښه دی؟ بخیر یاست؟ تاسو مصروف هم وایي خو ډېر وبښئ. نو موږ منځ کې راغلو تر څو پورې تاسو سره د دې زده کوونکو د درس په باره کې یو څو خبرې یا پوښتنې وکړو. ډېره مننه هرکلی درته ورکله راشئ. ډېره مننه. که ځان معرفي کړي زموږ لیدونکو ته. زما خو زه نوم دی استاد سرفراز او د اچین په لیسه کې د ریاضیات او د فزیک درس تدریس کوم. او که د خپل تحصیل په باره کې زموږ لیدونکو ته او لیدونکو ته معلومات ورکوي د کوم ځای نه مو تحصیل کړی دی، څومره تحصیل هم کړی؟ په 1989 کال کې ننګرهار پوهنتون د ریاضي فزیک د رشتې نه فارغ شوی مې د تعلیم تربیې پوهنځي نه د ریاضي فزیک د څانګې 14 پاس یم. څوم کال کې؟ په 1400 دغه کې 89 کې. او څومره وخت کېږي دلته درس ورکوي؟ یاره تقریبا داسې وایي چې
دلته به دا 8 کاله شي چې 8 کاله. څومره ستونزې دي دغه 8 کالو کې تاسو وزغملې او دلته راغلي، تاسو په خپلو سترګو باندې ولیدلې تر څو پورې تدریس تاسو ته صحیح ډول معیاري نشي او دلته تاسو یې نشئ ورکولی. اوس درته څومره کم مشکلات درته حل شوي دي، سهولت راغلی دی؟ کومې ستونزې مخکې وي، اوس کوم سهولت شته که نه؟ یاره ستونزې خو ډېرې زیاتې وې، دې نه مخکې هم ډېرې وې. دې نه مخکې یو ځل خو داسې و چې دا ساحه بیخي د جنګ میدان و، نو لابراتوار د منځه لاړ، د دې لیسې چې څومره چوکۍ وې هغه د منځه لاړې کې ارتیاسي کتابونه موږ سره چې شاګردانو کوم سندونه و هغه هر څه ټول د منځه لاړه. نو دا اوس فی الحال موجوده وخت زه د فیزیک استاد یم، نو فیزیک چې دی په خپله باندې یو عملي اړخ لري، نو عملي کار اوس موږ دلته نشو کړی. موږ سره لابراتوار نشته، نه د یو شي لابراتوار هم نشته، په تېره د فیزیک خو بیا بیخي نشته. نو تاسو به څه کوئ کله چې عملي درس را رسېږي د شاګردانو خو دلته کیدای شي وخت ضایع شي، یا مطلب دوی په هغه موضوع باندې صحیح سر خلاص نشي، پوه نشي، څه به کېږي؟ تاسو ورسره کومه خواري کوئ؟ نو زموږ چې په وس کې کوم وسایل دي د هغه موږ د محیطي موادو نه استفاده کړو. کوم وړاندیزم ادارې ته نه دی کړی؟ وړاندیزم بار بار کړی دی او د پوهنې وزارت ته موږ بار بار پیشنهادونه د لابراتوار په باره کې ورلګلي دي، خو لیکن چا څه غور نه دی پکړی. نو څه غوښتنه لرئ، څه پیغام لرئ؟ نو غوښتنه هم دا ده که په موږ باندې د فیزیک درس شاګردانو ته تدریس کوي په صحیح ډول باندې، نو موږ غواړو چې لابراتوار بالکل چې په دې کې یو غنټه وقفه هم تېره نه شي او موږ ته د لابراتوار غم وخوري. یوه وروستۍ پوښتنه کوم استاد محترم، څومره مهم دی فیزیک؟ د فیزیک په باره کې که زموږ لیدونکو نو فیزیک چې دی لکه څنګه چې د فیزیک عمومي تعریف دی، فیزیک خو ډېر زیات ډولونه لري او د هر ډول خپل تعریف دی. نو خو فیزیک عمومي تعریف یو دام دی چې فیزیک علم دی چې د انسان په ژوند کې اسانتیا رامنځته کړه، یعنی فیزیک یوازینی علم دی چې زموږ ژوند اسانه کوي. دا که جهازونه جوړ دي، که موټرونه جوړ دي، که کارخانې جوړې دي، که فابریکې جوړ دي، دا ټول د فیزیک د علم برکت دی. ډېره مننه استاد چې موږ ته مخ راکړئ. ډېره مننه چې تاسو خپل قیمتي وخت ځای کړی، دلته راغلي یاست او زموږ په مشکلاتو باندې غور کړی او هغه حکومت او ولس ته رسوي. ډېره مننه. یو 2 شاګردانو سره به خبرې وکړو چې دوی څومره راضي دي د درسونو نه او همدارنګه د ادارې نه څومره مشکلات ورته واقع دي او څومره مشکلات یې ګاللي دي که نه، اوسه پورې لا پکې هغه دي. نو زه به یو 2 شاګردانو نه پوښتنه وکړم، څنګه دی 12م صنف څنګه دی؟ ډېر خو پکې تنګ نه یي؟ نه ښه دی الحمدلله ښه دی. کوم ځای نه راځي؟ لاندې کوشتل نه. لاندې کوشتل نه. او کوم مشکلات دلته درته شته دی، کوم ننګونې دلته درته شته دی چې ستاسو د درس معنی ګرځي؟ موږ تختې هم داسې دي چې خرابه دي او پرشونه دي او دې چوکۍ موږ له راوړي که نه باید. ښه، لکه بل داسې ښه مکتب ته تاسو لاسرسی نه لرئ، همدغه یو مکتب دی که نه؟ څومره زده کوونکي به پکې یاستئ؟ بس صنف کې دي 15 15 او یا کسې یو صنف کې 15 او دغه ټولو ته هم بس نو چوکۍ موکۍ سیسټم ورته نشته؟ کومې ادارې چې نه دي برابر؟ هېڅ سیسټم نشته دی. تاسو کومه مؤسسه چې راځي یا چې څوک همکاري کوي هغوی ته م ویلي دي؟ ډېرو ته ویلي وم، دا یې ورکېږي پسې بیا نه پسې راغلی و، بیا پسې نه راځي وروسته کومک نه کوي؟ نه بیا نه راغلي. فیزیک درس دی نن څنګه دی؟ فیزیک درسونه څنګه دي؟ استاد مخکې اشاره وکړه چې لابراتوار نشته دی، عملي درسونه نشته دی. څومره اندېښنه لرئ ورته چې کیدای شي زده م نشي یا څه مشکل راته پیدا شي؟ داسې په تخته مې دومره پوره نه پوهېږو، خو چې موږ له باید دغه ساس کړه چې په ډېر سره پوه شو. نو څه غوښتنه لرئ؟ دا غوښتنه چې باید موږ له مشکلات رفع کړه. کوم مشکلات لکه؟ لابراتوار نشته، دا چوکۍ موکۍ او داسې نور تختې مختې. ځکه ژمي کې خو چې ژمی راشي دا ځای خو به ډېر یخ وي که نه؟ او یخ ته ډېر. دا کړکۍ هم نشته، مطلب یخني به وي که نه؟ دا شیشې میشي هېڅ شی هم نشته، کړکۍ څه ماتې جنګ کې مات شوي. تاسو کښېنئ، خیر سي مننه. زه به یو بل زده کوونکي سره خبره وکړم. ته پاڅېږه، څنګه یې؟ ته ښه یې؟ طبیعت دې ښه دی؟ هغه کیمرې ته وګوره چې خلک دې وویني. نوم دې واخله، ځان معرفي کړه. زه ریاض احمد د اچین علي لیسې د 12مې با ټولګي زده کوونکی یم او اوس مهال په 12مې با ټولګي کې اچین لیسه کې زده کوم. او څوم نمره یې؟ 14مه نمره یم. 14مه نمره. کوم ځای نه راځي؟ خاص اچین. لرې دی؟ نه دلته لنډ ده. لنډ دی. کومې ستونزې خو نشته؟ ستونزې ډېرې دي ولا بس. درس کې خو څه مشکل نشته؟ نه، استادان هم ښه دي، خو دلته نور د مواد ډېر مشکل شته دی، تختې نشته دی، لابراتوار نشته. وخت په وخت سره استادان راځي؟ او استادان بالکل ټیټ استادان دي او موږ استادان نه راضي یو. او حاضرۍ سیستم څنګه دی؟
حاضرین بس شاګردان هم ټیټ دي او استادان هم روزمره اخیستل کېږي؟ او بالکل هر وخت اوس چې دا نشته دی استاد څه مشکل یې لرل. زه به یو پوښتنه وکړم خو صحیح ځواب به یې راکړې. مدیر ټوله ورځ ګرځي یا هره ورځ روزمره ګرځي، ستاسو د مشکلاتو نه خبرېږي، تاسو نه پوښتنې کوي چې څه مسله ده، څه مشکل خو نشته؟ او بالکل او مدیر زمونږ خپل د ولس سړی دی او بس د ټول زمونږ غم ورسره دی او هر صنف ګرځي. کوم استاد ساتي صنف کې هغه اداره کې ناست دی هغه او ادارې ته ورځي او صنف ته یې راولي. ډېره مننه، خیر سي. کښېنئ تاسو کښېنئ. استاد محترم ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړ او چې خپرونه کې په عذاب شوي نه نو درس مزاحم شو درته. نو درنو لیدونکو راځئ چې یو بل صنف ته لاړ شو، د هغوی سره هم خبرې کوو، له موږ سره اوسئ. رښتینی معارف غواړو د حق لارې رهبر. الله اکبر الله اکبر. ګلونه ماشومان یو د هېواد د لارو بر. الله اکبر الله اکبر. درنو لیدونکو لکه څنګه چې پوهیږئ د پوهنې رڼا خپرونه ده د سپین غر ولسوالۍ د اچین علي لیسې ته راغلي یو. که څه هم موږ مخکې د 12مې با ټولګي کې له درنو زده کوونکو سره خبرې وکړې، د هغوی په مشکلاتو مو یو څه بحث وکړ. دغلته د دغې لیسې یو څه ډېر غټ مشکل چې دی هغه یو دا دی چې د 9م صنف نه لاندې صنفونه چې دي یا کوچني صنفونه چې کوم دي هغه ټول سرپناه نه لري. نو همغوی صنفونو ته راغلي یو، تقریبا دلته 3 صنفونه موجود دي چې 3 واړه صنفونه دلته سرپناه نه لري. دوی سره خبرې کوو چې دوی د باران پر مهال یا د سخت لمر پر مهال یا نورې داسې ګڼې ستونزې پیدا کېږي، هغې کې دوی څه شی کوي. دلته استاد سره ورځو، د دې شاګردانو سره هم غږېږو چې دوی څه وایي دې باره کې. استاد تاسو ته ښه راغلاست وایو. جوړې طبیعت هم ښه دی، بخیر یاستئ. مزاحم شو درته نو چې ډېره مننه. که ځان معرفي کړئ استاد. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې ربیع ګل اصغري دی، د اچین د علي لیسې د ښوونکي په صفت باندې دلته دنده اجرا کوم فعلا، او د انګلیسي او فزیک او د مضامین زه لرم دلته شاګرد. لکه د چې کوم مسلک باندې دلته ته هغه کې؟ مسلک زما انګلیسي د خپله د لغمان پوهنتون د انګلیسي ادبیاتو نه فارغ یم. څومره وخت کېږي استاد دلته درس ورکوئ؟ مصروفه یاست؟ مصروفیت خو اوس دا یو جمعه وشوه دلته راغلي وو. فعلا د باندر ابتدایي او مکتب دلته وریخله کې هلته د مدیر په صفت باندې هم دلته خدمتي راغلی یم. یو جمعه زما وشوه دلته درسونه ورکوم. څنګه دی حالات، څنګه ویني دلته دا ماحول څنګه دی؟ ماحول خو فعلا تاسې خپله باندې هم ګورئ چې ډېر ښه ماحول او دغه چې هغه زموږ کم امکانات یې په لاره باندې مچولي، چونکې د شاګردان تاسې هم ګورئ چې کله د باران امکانات دلته باران شي، دغه امکانات اوس هم وري، باران ورېدو په حال کې دی، هغه امکانات موږ نه لرو په کافي اندازه باندې چې دا زموږ شاګردان سرپناه ولري، دې کې هغه درسونه موږ په مخ باندې ویسو. چې باران کله تیز شي نو دغه امکانات چې دا تخته او مارکر دي بیا دې ته موږ لاسرسی نه لرو چې په څه ډول باندې درس انتقال شاګردانو ته وشي. د مشکل زموږ د دې صنفونو دی. بله مسله دا ده چې تختې مسله هم ده که نه؟ تختې په هغه کافي اندازه باندې غټې تختې د درس انتقال. مهمه خبره دا ده چې درسي مواد موجود وي او د دې درس انتقال په ښه صورت باندې بیا کېږي چې امکانات دلته د موادو وي. تختې هم تاسې ګورئ چې هغه اندازه باندې نه دي. خیر موږ بیا نور هم کوشش کوو او د غوښتنه هم د حکومت او د نورو اشخاصو نه ده چې په دغه مورد کې زموږ ټولو خلکو د دې بیا بلکې تعلیمي قشر سره دوی خپلې مرستې او همکارۍ له دوام ورکړي. استاد تاسو د انګلیسي استاد په صفت باندې دغه ماحول شاګردانو دپاره څنګه ارزوئ؟ آیا په دغه کې به صحیح دوی چې کوم درس تاسو ورته وایي په صحیح ډول سره یې اخیستلی شي؟ خپله خواري کوو د دوی سره، مګر هم تاسې ګورئ چې کله په صنفونو کې واټن ډېر لږي، ډېر واټن ونه لري، اما د شاګردانو سرپناه بیل جدا اتاقونه نه د درس انتقال لږ مشکل وي په دې کې. نو بیا هم هڅه کوو چې تر څو موږ درسونو ته متوجه کړو چې تر څو داسې اتاقونه جدا نه وي او ماحول ورته برابر نه وي. دا په دوه ډول باندې موږ دغه امرس انوایرمنټ دې دپاره په انګلیسي کې ویل کېږي چې هغه انوایرمنټ ته ویل کېږي چې کله د هغوی دپاره چاپېریال برابر وي، د چاپېریال په اساس باندې دوی یو زده کړې ته تشویق کېږي، هم زده کړه کولی شي. او یو دغسې ماحول چې اما مزاحمت کله کله وي، خو موږ همدې کې مشکل لرو چې د دې صنفونو او د دغه زیات مشکلات دا دي. تاسو خو مخکې یادونه وکړه تاسو نوی استاد یې دلته، نو دغې لیسې ته د نوي استاد په صفت راغلي یې، څه پلان لرئ د دغو شاګردانو دپاره؟ څه به کوئ د انګلیسي ژبې دپاره؟ څومره مهمه ده دلته دغه عصري علوم؟ عصري علوم خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې په اوسني عصر کې وګورئ که په هغه پوهنتون په هره فاکولته او دغه کې یو لاسرسی کمه ښوونکي درس ورکوي،
مخکې له دې چې شاګردانو له درس ورکوي دوی هم د نیټ نه هغه موضوع مهم په ژوندۍ بڼه باندې راخلي دغه کوي د دپاره انشاءالله چې موږ پلان لرو په کافي اندازه باندې چې او د دپاره بیا کورسونه موږ دلته لرو خپله باندې کورس لرو او دوی باندې کار شروع کړی چې په هماغه مکتب کې بعد له وخته موږ هلته یو کورس لرو ښوونیز اصغري ښوونیز په مرکز په نامه باندې هلته به م انشاءالله چې د دوی سره کوشش کوو په همدې ځای کې موږ ووایو چې د شاګردانو هغه په عصري علومو سره اشنا ما مګر هم که د دې ځای نه چې پوهنتون مشکلات ډېر خواري به دلته کوئ ځکه دا داسې دی که نه دا خو تعلیمي دستګاه ده دلته به چې په دې ځای کې ډېر فوکس په همدې باندې وشي ځکه همدوی دپاره دا چاپېریال جوړ دی دولت چې دی مصرف کوي که نه مصرف کوي خو چاپېریال خو تاسو ته ما یادونه وکړه په دې کې چاپېریال برابر تاسو ګورئ خو اما د صنفونو امکانات بیا دلته نه لرو چې کله د باران دغسې حالات هغه درس صورت بیا نه شي ډېره مننه که صنفونه هم دلته تاسو نه هم مننه ډېره مننه چې وخت هم راکړ زه به ستاسو یو دوو زده کوونکو سره خبرې وکړم که ستاسو اجازه وي ته دې نوم واخله ځان معرفي کړه نوم عرفان دی د پلار نوم زرغون دی د چنګ شاه کلیمه لرې ځای نه راځئ که نږدې نه لرې ځای نه راځمه څه مشکلات درته لاره کې شته مشکلات شته د لاره کې راځو باران هم لمدی بیا سبیل مکتب ته جامې نشو راغوستی لمدې کړي راله هلته خو چې لمدې کې دلته بیا لمدي نو دا اوس باران ورېږي تاسو سرپناه نه لرئ دا به څه کوئ دا کتابونه هم لندوي همداسې جامې هم لندېږي څه کوئ هغې نه پس بیا بس همدلته ناست یو باران ته بس بل ځای نه بس نه همدې کې ناست یو څه باران ته غوښتنه لرئ د مسؤلو خلکو نه د استادانو نه د ادارې نه چې هغوی ستاسو غږ څنګه ورسوي چې باران لال دغه برابر کاندي او دلته اتاقونه برابر کاندي او تختې هم داسې وړي دي او هېڅ دغه نشته دی نو دا کوم ګڼ چې تاسو ناست یاستئ که نه دلته بیا تاسو تنګېږئ نه لکه ځینې وخت ګرمي درس صحیح زده کولی شئ نه درس یې نشي زده کولی درې نه باندې زه ناست په خاورو باندې او هلې یو درې ګډ وډ ناست دي ګرمي هم ډېر ته کښېنه یو بل زده کوونکی به پاسه او ته پاسېږه څنګه یې ښه هغه کیمرې ته ګوره چې خلک زه ښه یم ژوند نوم یې عبید د پلار مې خانلی د اچین ولسوالۍ اوسېدونکی یم اوسمهال د اچین علي لیسې په اووم ټولګي کې زده کړه کوم موږ له ډېرو مشکلات سره مخ یو باید موږ ته سرپناه جوړه شي زموږ درې نشته زموږ چوکۍ نشته زموږ تختې نشته زموږ د معلمانو مشکل دی زموږ ډېر مشکلات دي چې باران ته ناست وي چې لمر ته ناست وي ډېر مشکلات دي باید چې موږ له حکومتي دغه غواړو چې موږ سره مرستې وکړه انشاءالله دا به کېږي موږ به ستاسو غږ رسوو استادان څنګه درس درکوي استادانو درس استادان ښه دي خو د استادانو مشکل دی استادانو کمبود دی موږ دلته باید چې دلته استادان زیات شي چې خالي ساعتونه شته خالي ساعت څو خالي ساعتونه لرئ ورځ کې خالي ساعتونه اوس نه لرو خو چې کله کوم استاد مشکل یا مرستیا ولري موږ ساعت بیا خالي لرو خو بیا مدیر کوم ساعتونه چې دغه یې هغه سرته رسوي څومره شاګردان به ستا په نظر ستاسو صنف کې څومره زما په شاګردان په زموږ صنف کې تر شپېتو اخوا شاګردان شته اوس خو شپېته ټول نه دي که نه اوس خو مشکلات زیات دي بارانونه څوک د خوړه غاړي څوک دې غاړي ټول نه شي ولی چې په وخت حاضري ورکړي او حاضري روزمره اخیستل کېږي حاضري او روزمره اخیستل کېږي مدیر صاحب ګرځي صنفونو باندې مدیر صاحب ښه مدیر صاحب ډېر خوشحاله یو او الله دې ورته روغ صحت او الله دې ژوندی ولري ډېره مننه کښېنئ خیر اوسي درنو لیدونکو ما سره څنګ کې یو شاګرد ولاړ دی دی غواړي چې موږ ته د انګلیسي کې یو څه خبرې وکړي یو ټاپک یو موضوع راته وړاندې کړي له دوی نه به هم اورو چې په دغسې سیمو کې په دغسې غرایزو علاقو کې او په دغسې ناچاره مکتوبونو کې هم موږ داسې شاګردان لرو چې هغوی کولی شي چې په بېلابېلو ژبو باندې خبرې وکړي او موږ او تاسو ته خپل چې کوم تکړهوالی دی د په خپل ځان کې هغه موږ ته او تاسو ته راوښیي نو اول خو ښه راغلاست درته وایو نوم دې څه دی د زموږ لیدونکو ته ځان معرفي کړه ها بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم سید د رحمان الله زوی د اچین علي لیسې د نهمې با ټولګي زده کوونکی او د اسدخیلو د سیمې څخه یم څوم نمرې په خپل صنف کې اوس مهال څلورم نمرې څلورم نمرې څه ستونزې دي د مکتب کې څه مشکلات دي چې دلته متوجه دي درته نو لومړی خو ټول په دې باندې پوهېږو چې موږ لومړي سر کې د استادانو کمبود لرو ځکه زموږ استادان کم دي دوهم د صنفونو یا موږ په صنفونو کې فرشونه دغه د استادانو د چوکو کمبود دی موږ ته ځکه چې کله زموږ د زده کوونکو دغه تعداد زیات شي نو موږ بیا فرشونو باندې ځای نه لرو نو په ځمکه باندې کښېنو لیدونکو ته څه غواړې چې وړاندې کړي ها زه غواړم چې تاسو ته د انګلیسي ټاپک در وړاندې کړم هغه هم د ایجوکیشن یا د تعلیم په هکله باندې
In the name of Allah, who is the most kind, gracious, benevolent, and most merciful and kind, who was one, who is one, and who will be one. Before everything, I want to dedicate the suitable and always remaining golden gift of our holy and kind to Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which is unforgettable. Is called Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. After that, I hope that everyone fine and start a nice morning. But I hope that everyone fine. Today, I want to talk about education. That everyone know about that. What is education? Education is that thing that the people they are very need to it. Everyone they are want to how we can get education. Where is the most and best place for us that we are start education from it to we are arrive ourselves into our goal. That is the most significant topic for everyone. That the first Allah said that education is pretend by male or female. The first Allah said. But we should get education. That is the most significant way for us to we are get education. If we are get education, we are now about ourselves, but after that we are now about Allah. And when we are get education, and after that we can solve our problems and we can do everything. And that is the most significant issue for us that we are get education. That everyone now that they are struggling that to how we can get education and what is the most place for us to we are start education from that. That I hope that I get education. Inshallah, I struggle that to I will bring the very successfully person from myself. Inshallah, I will bring success to my family. I hope that to I make a best engineer or a doctor. Inshallah, the first I will struggle that to get education and to arrive myself to the goal. But I have a honor that to my responsibility is that to I arrive myself to the goal. ډیره مننه. خیر اوسئ. نو درنو لیدونکو دا د هغې لیسې زده کوونکی دی چې موږ یې نن سبا په تلویزیون په پرده باندې تاسو ته درښیو، د هغې مشکلات تاسو ته درښیو. نن چې په کومه لیسه کې زه ولاړ یم دا خپله د مشکلاتو ډکه لیسه ده. تاسو خپله وینئ د دغې شاګردانو خبرې مو اورېدلې، د دغې لیسې چې کوم هغه ماحول دی ټول هم ولیدل خپله. نو دغسې زده کوونکي به انشاءالله په دغه وطن آبادوي او دغسې لیسې به ګلزار کوي. نو انشاءالله تاسو نه به په راتلونکي کې رښتیا انجینر جوړیږي یا به هم ډاکټر درنه جوړیږي. همدغسې به په ځان باندې باور لرئ او باور په ځان باندې کوئ. نو ډېره مننه له تاسو نه چې موږ ته وخت راکړ او خدای دې وکړي چې دغسې سیسټم تاسو ته جوړ شي. که اخري کې یو پیغام ووایئ، څه غوښتنه لرئ د حکومت څخه، د ادارې څخه، د پوهنې ریاست څخه؟ ها، لومړی خو مو د حکومت څخه دغه غوښتنه ده چې موږ ته باید دغه کوم مشکلات چې زموږ په مکتب کې دی د صنفونو د استادانو او د استادانو هغه میزونه چې هغوی پرې کیني باید لومړی دغه مشکلات موږ ته حل شي. بیا وروسته لابراتوار دی چې موږ ډېر زیاتره مشکلات په کیمیا کې دي، همدغسې فیزیک او بیولوژي کې باید موږ ته لابراتوار جوړ شي. او وروسته موږ د ادارې څخه دغه غوښتنه لرو چې باید دوی موږ ته استادان په وخت باندې رالېږي. انشاءالله وخت باندې هم رالېږي موږ ته اوسه پورې ښه درسونه. او دوهم موږ د کتابونو مشکلات لرو. ډېره مننه. خیر اوسئ. بس ته خپل صنف ته ورشه، خپل درس ووایه. موږ به هم د نورو زده کوونکو سره خبرې کوو. نو درنو لیدونکو له موږ سره اوسئ. راځئ چې د دغې لیسې د مدیر صاحب سره خبرې وکړو په ګڼو ستونزو چې دغو شاګردانو موږ ته وویل، واضح یې کړه، راته راویښودلې او موږ ولیدلې. په دغه ستونزو باندې ورسره خبرې کوو. دا چې مدیر صاحب موږ ته څه وایي، کوم ځوابونه لري، له موږ سره اوسئ. وایو د جهل تورې شپې په نور د علم کارانه شي، تیارې شي دې سبا شي، تیارې شي دې سبا شي. بیا هلا به موسم ژوند د دنیا او د عقبا شي، خوښۍ به مو هم راشي، خوښۍ به مو هم راشي. د علم زده کړه فرض ده د ارشاد د پیغمبر. الله اکبر، الله اکبر. بیا هم ښه راغلاست درته وایو درنو لیدونکو. د پوهنې رڼا خپرونه ده
د اچین عالي لیسې ته راغلي یو چې د سپین غر په ولسوالۍ کې موجوده ده. د دغې لیسې په باره کې مو تاسو ته پوره معلومات درکړل. همدارنګه مو دلته ګڼې ستونزې ولیدلې، ګڼ مشکلات مو ولیدل چې دلته د پوهنې په بهیر کې څومره ننګونې موجودې دي د زده کوونکو دپاره، د هغوی د درسونو دپاره، همدارنګه د ادارې دپاره. دا چې د دغو ستونزو هواري دپاره څومره کار شوی دی، د دغو ستونزو د حل لار دپاره څومره کار شوی، څومره منډې ورته وهل شوي دي او لا څومره هڅې کېږي، د دغې پوښتنو او د ګڼو نورو پوښتنو د ځوابولو لپاره مو د اچین عالي لیسې د مدیر صاحب سره مرکه کړې ده. نو مدیر صاحب بیا هم ښه راغلاست درته وایو. ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ په خپرونه کې. که ځان معرفي کوئ زموږ لیدونکو ته او څومره وخت کېږي د دغې لیسې مدیریت در په غاړه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه له مخه د ننګرهار ملي تلویزیون کارکوونکو ته ښه راغلاست. خوشحاله اوسئ چې خپل وخت مو ضایع کوو. د لرې ساحې ته راغلی زموږ مشکلات اورئ. له تاسو نه ډېره مننه کوو. زما نوم حبیب الله د اچین لیسې امیر او د 1402 کال نه د امیر په صفت وظیفه اجرا کوم او دغلته تاسو سره مخاطب. صحیح، ډېره مننه. مدیر صاحب تاسو خو خپله موږ سره ګرځېدلی، موږ دا ټوله اوضاع ولیدله چې دلته څه مشکلات دي. که لومړی دا ووایي چې د اچین عالي لیسې په داخل کې څومره زده کوونکي دلته په درس باندې بوخت دي، هغه ټوټل یې که راته ووایي، مجموع یې راته ووایي. د اچین لیسې مجموع ذکور او اناث 4000 تنه زده کوونکي دي چې هغې نه د جملې نه 1200 تنه اناث او باقي ذکور دي. اناث خو موږ ونه لیدل. پس د ماسپښین او اناث زده کوونکي راځي دلته به تاسو پاتې شئ به وګورئ. صحیح. که دا راته ووایي چې څومره زده کوونکي روزمره راځي هغه مجموع شمېر نه؟ د هغې د جملې څخه تقریبا دغه ما چې تاسو ته وویله نو 3400 شاګردان دا راځي او دا باقي خلکو مشکلات زیات شوي دي. اکثره د شاګردانو ستونزې کورني مشکلات زیات دي. نو دې مشکلاتو په اساس باندې یو څه 400-500 شاګردان به دایمي غیر حاضري. د هغوی موږ والدینو ته هم خطونه لیږلي دي، خو یو څه حاضر شوي، خو مشکلات شته د خلکو او یو څه دایمي غیر حاضر هم شته. خو تقریبا د 3500 تنه به انشاءالله دا حاضري. موږ دلته چې کوم ځای کې ناست یو، که شاته موږ وګورو ستاسو زده کوونکي ښکاري دلته باران هم وریږي، سرپناه نه لري. دا ولې ځینې صنفونه هلته دي هغوی ښه په ارامه سره ناست دي، دلته صنفونه نیم دلته دي، څه وجه ده؟ نو دا خو زموږ د درسي خونو مشکلات دي. موږ صرف دې تعمیر کې 8 تدریسي خونې لرو او زموږ یو بل تعمیر هم لاندې هغه په تقریبا داسې نیم کیلومتر فاصله کې بل هم شته دی. هلته هم ټول ډېر کم تدریسي اتاقونه دي او زیات شاګردان د ابتدایه دورې شاګردان هغوی هم همداسې په ځمکه ناست دي، سرپناه نه لري. نو دغه د سرپناه ډېر مشکلات دي. یو څه سویډن یو تعمیر وکړه خو هغه هم تقریبا 10% بسنه به وکړه، باقي څومره نور به موږ ډېر ضرورت لرو سرپناه د شاګردانو ته. ډېر مشکلات دي سرپناه. څومره استادان لري؟ که د استادانو شمېر راوښیي. موږ سره ټول د سرمعلمینو په شمول 33 تنه استادان دي چې دې جملې څخه 15 سرښوونکي او دغه 29 تنه 28 تنه ښوونکي دي. یعنې 28 تنه ټول حاضر دي اوس؟ اوس یو ښوونکی چې دی هغه لکه مطلب راځي خو درس ټول راځي. څومره ښوونکي دي ټول ډېر په صداقت او په ایماندارۍ سره وظیفې ته راځي او څه مشکل نشته. صحیح. حاضري سیستم هم څنګه دی زده کوونکو دپاره؟ روزمره حاضري اخیستل کېږي او که نه؟ بلکل سهار وختي حاضري اخیستل کېږي، بیا پس د تفریح نه وروسته کله آخري ساعت کې هم حاضري اخیستل کېږي او انشاءالله زموږ حاضري تاسو ګورئ شاګردان اکثره حاضر دي. یو څه مشکلات تاسو ته مې ویله چې هغه د زده کوونکو مشکلات کورني مشکلاتو په اساس نه دي راغلي، خو اکثر شاګردان موږ کوشش کوو چې حاضر شي. او سهار وختي کې لاین لرئ؟ هو بالکل سهار وختي دغه تاسو ګورئ زموږ ټول شاګردان د صنفونو ټول دلته لاسپیکر او همداسې هر شاګرد راځي خپل علمي موضوعات. انشاءالله دا په دې ساحه کې موږ ډېر فعال یو. سهار وختي موږ ډېر فعال استادان دي. فرهنګي کمیټه ډېره فعاله ده او هغوی هر سهال تاسو که شاګردان نه پوښتنه مو کوئ په لیان باندې شاګردان کیني او دلته او هر یو شاګرد راځي کومه علمي موضوع لري. یعنې ټول خپل هڅه شاګرد هر صنف هره ورځ د یو صنف نوبت باندې راځي او خپل علمي موضوعات برابري او دلته شاګردانو ته په مخ کې وړاندې کوي.
که دا راته ووایي مدیر صاحب چې کومې ستونزې لرئ، که د ستونزو یادونه وکړئ د پوهنې ریاست څخه مو غوښتنه څه ده، د وزارت څخه مو غوښتنه څه ده، ځکه چې دغسې لیسو ته ډېر یو طرف ته واقع دي دا لیسې، نو ډېر کار ورته نه دی شوی. تاسو خپله د دې لیسې د امیر په صفت باندې څومره هلې ځلې کوئ او څه غوښتنه هم ده؟ لومړی خو دا ووایئ. نو د مهمو ستونزو نه خو زموږ د شاګردانو سرپناه ده چې دغه سرپناه تاسو ګورئ زموږ شاګردان اوس باران ورېږي او شاګردان زموږ اوس مشکلات دي، ځکه چې دا که باران زیات شو مجبور یې دا موږ رخصت کړو، د دوی سرپناه ځای نشته، هغه درس مختل او نیمګړی پاتې شو. د دې نه مواره نور هم ستونزې شته، لکه زموږ د کمپیوټر لیب شته خو کمپیوټرونه نشته دی، همداسې فزیک کیمیا او د بیولوژي لابراتوار چې مخکې وو نو موږ دغه فزیک کیمیا بیولوژي دې لابراتوار ته شد ضرورت لرو. دغه احاطه زموږ ډېره ټیټه ده، زموږ ځینې شاګردان چې هغې خوا نه څوک راځي دې خوا نه احاطه باید چې موږ ته لږه لوړه شي، او همداسې نور د کتابونو ډېر زیات کمبود دی موږ سره، صنف کې ډېر زیات کمبودات دي، خلک غریب دي، موږ ډېر فشار په شاګردانو باندې راوړو چې کتابونه واخلئ خو نه شي اخیستلی، نو په صنف کې ډېر کم د کتابونو تعداد ډېر کم دی، نو دا کتابونه که موږ ته راکړل شي. همداسې نور د شاګردانو تختې او سترنجۍ او دغه په اوړي کې ډېره زیاته ګرمي، زموږ برق شته دی، یو څه هغه یو مؤسسې موږ ته تقریبا 5 کیلو واټه برق برابر کړی، سولري راوړي دي، خو دا صنفونو کې زموږ پکې نشته دی او ډېره زیاته ګرمي، ډېر تعداد ډېر زیات دي، نو که دغه زموږ صنفونو کې پکې او څوک راشي موږ سره مرسته وشي نو موږ به ډېر تر خوشحاله او مننه به ورڅخه. نو د دغې لیسې د لا بقا دپاره او د زده کوونکو د لا ښه والي دپاره څه پلان لرئ؟ نو زموږ نهایي هڅې او کوشش دی چې څومره په نوي میتودونو باندې موږ خپله د استادانو سره هم هغه د دوی په پلانونو کې د دوی د درس تعقیبوم هر وخت او دوی ته لارښوونه هدایت کوم چې درسي نیمګړتیاوې موږ خپله کوشش کوو چې دوی نیمګړتیاوې د منځه لاړې شي، او زموږ اکثره شاګردان استادان نوي استادان دي، نو دولت نه دا غوښتنه ده چې دوی ته سیمینارونه دایر شي تر څو د دوی علمي سویه د زده کړې په باره کې لوړه شي. ډېره مننه مدیر صاحب. د ننګرهار ملي راډیو ټلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو، د پوهنې رڼا خپرونه تاسو اورئ او ګورئ، لکه څنګه مو چې د اچین عالي لیسې په باره کې تاسو ته معلومات درکړل، د هغې د زده کوونکو سره مو بحث وکړ، همدارنګه مو د هغوی د زده کړو پر بهیر باندې یو څو خبرې تاسو ته در واورولې وم کتلې، دا چې کومې ستونزې پرتې وي دغې ولسوالۍ کې او همدارنګه د دغې ولسوالۍ په دغه لیسه کې په خپله تاسو قضاوت وکړئ. نو موږ کوشش وکړ چې د دغې ولسوالۍ د پوهنې مدیر سره هم په دغو موضوعاتو باندې یو څه بحث وکړو، خو له بده مرغه چې مدیر مو پیدا نه کړ او زموږ هغه مهمې پوښتنې ځواب نه کړی شوې. نو په دې هیله چې دغه خپرونه مو د شروع نه تر پای پورې له موږ سره ننداره کړې وي او همدارنګه مو له راډیو څخه اورېدلې وي. د پوهنې رڼا خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا چې زه حضرت عمر همت په بله خپرونه کې حاضرېږم، تاسو ټول په پاک الله سپارم، ښې چارې ولرئ.